قربان لتانا رش جنانا اغیتا یعنی نوری خان ته په یو فلم کې د هیروین د کردار افر هم وکړی شو. نو زه ټول ملګرو ته سلامونه او د ملټي میډیا ارګنایزیشن شکریا ادا کوم په دې ایوارډ راکولو او په سخته ګرمۍ کې خدای شته زم راغلی یم د بیمارۍ باوجود. ملټي میډیا ایوارډ شو قربان لتانا وطن گرانا قربان لتانا رش جنانا. ملټي میډیا د اے آر ګل جرنالست په مشرۍ کې د تیرو څو کلونو راسې فنکارانو ادیبانو فلم سټیج او ډرامې سره تعلق لرونکو ته په غوره کارکردګۍ ایوارډونه شیلډونه او سندونه ورکوي چې ورسره د فنکارانو حوصلې سیوا کېږي او چتېږي او خپل کار سره نوره مینه کوي. کلم چې د یو فنکار د صلاحیتونو اعتراف او مننه د ایوارډ شکل یا سند په شکل کې وشي نو فنکار د خپل مهنت نه مطمئن شي. دا ځل چې د ملټي میډیا ایوارډ کومه دستوره په لاهور قذافي سټیډیم پنجاب انسټیټیوټ آف لینګویج اینډ آرټ کلچر سنټر کې وشوه نو یو زړه پورې دستوره وه. د پروګرام شروع د تلاوت کلام پاک نو شوه. د کوربتوب یعنی سټیج سکتر چارې د ریډیو او ټلویزیون نامور کوربه او لیکوال اسلم سیماب ترسره کړي. په دې دستوره کې د پنجاب سره سره کراچۍ یعنی حیدرآباد سند او پښتونخوا د فنکارانو او لیکوالو حوصله افزایی هم وکړی شوه چې زمونږ د ګلورینې صوبې نه ورکې زه یعنی حاجي اسلم عبدالله شاه بغدادي او د سټیج او ټلویزیون اداکاري نوري خان ته په غوره کارکردګۍ ایوارډونه ورکړی شول. یاد دې وي چې د سټیج او ډرامو اداکاره نوري خان کله سټیج ته راوبللی شوه نو په دې دستوره کې چونکې د فلم سره تعلق لرونکي خلک هم ناست نو هغې ته یعنی نوري خان ته په یو فلم کې د هیروین د کردار افر هم وکړی شو. په دې دستوره کې فلم سره تعلق لرونکو کې هدایتکار شاهد رانا، ندیم چیما، ملک یعقوب نور، ډاکټر اجمل ملک، آغا قیصر عباس، اداکار حیدر سلطان چې د مرحوم سلطان رائی زوی دی، گوشی خان، حامد رنگیلا، ساکی خان، شهباز چودھری، اجمل دیوان، د کراچۍ نه نامور سندرغاړي تنویر اپریدي، نعیم وزیر، عکاس خالد محمود او اداکاره ملائکه خان سره په سندرغاړو کې علیشا جعفری، جسی سنگ او د حیدرآباد نه راغلی سندرغاړي تنویر صدیقی او داسې نورو ډیرو اداکارانو او هنرمندانو ګډون وکړو. په دې موقع چې کومو اداکارانو صداکارانو فلم او ډرامې سره تعلق لرونکو ته ایوارډونه سندونه او میډل ورکړی شو د هغې نومونه دا دي: راقم یعنی حاجي اسلم خان، نوري خان، ندیم چیما، اداکار شهباز چودھری، ډاکټر اجمل ملک، سندرغاړی تنویر افریدي، سندرغاړي علیشا جعفری، محمد یوسف نغمه نگار، ډاکټر خاکان حیدر غازی، اسد رشدي میوزیک ډایرکټر، جانزیب فیشن ډیزاینر، عثمان غوري میک اپ آرټسټ، اعظم شکور، قاسم اعظم، میډم پروین شاکر، شهناز جی او دغه شان نورو ډیرو ته میډل او سندونه ایوارډونه او شیلډونه ورکړی شو. شخصیت کا ایوارڈ ریڈیو کا ایوارڈ جناب حاجی اسلم خان صاحب کے لیے میں آپ کو ویلکم کہوں گا. تشریف لے کر آئیں گے. ریڈیو کے لیے تعلیم کی آواز سنی چاہیے. زوردار حاجی صاحب کیا بات ہے سر. ویلکم. تو ریڈیو پہ سب سے پہلا تعارف میرا ریڈیو پہ تنویر افریدی صاحب سے ہوا تھا اور گانا ان کا بڑا میں نے پلے کیا اور گلفام صاحب میرے بڑے پیارے دوست انہوں نے میری بڑی تربیت کی اور مجھے بہت گائیڈ کیا
तो तनवीर साहब के पास हमारी मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हाल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि मैं भी लाहौर में, मेरी बहन का घर है, भाई का घर है, तो अक्सर लाहौर आता रहता हूँ। हमारा यहाँ एक आर्टिस्ट एक्शन फाउंडेशन है, गुल साहब को पता है, तो मैं भी उसका एक नुमाइंदा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से गुल साहब को और बाकी जो ऑर्गेनाइजर है इस ऑर्गेनाइजेशन में सबको मुबारकबाद देने नुज़ता से टूलता डेरा डेरा मुबारक इधर को द आर्टिस्ट एक्शन फाउंडेशन दे तरफा और सुमर पदे हाल के थोड़ी सी पछतो हो जाए ना। एक और भी हमारी नूरी खान साहब आई हुई है गुल साहब की एक टेलीफोन कॉल पे नोजटूल मलगरता सलामुना और द मल्टीमीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुक्रिया अदा कोमा पदे अवार्ड राखवलो और सख्त गर्मे के पुदश्त जमरा गले बीमारियां बावजूद अल्लाह दी तासे खुशहाल साथी थैंक यू। पदी दस्तूर की मज़ैया खाके और په موسیقۍ کې ځینې میرمنو د خپل فن څرګندونه هم وکړه. دستوره کې د میلمنو د میلمستیا د یوې ادارې لخوا په یخ او خوږ شربت باندې وکړې شوه. په اخر کې د ملټي میډیا مشر نامور صحافي او کلچر جرنالست ښاغلي ایرګل د راغلو میلمنو شکریه ادا کړه او د دې لوس پخلی وکړو چې که خیر د رب وي هر کال به د ایوارډونو دا سلسله جاري ساتلی شي او راتلونکي کال به د پنجاب سند سربیره د بلوچستان او خصوصا د پښتونخوا اداکارانو او فنکارانو ته په غوره کارکردګۍ ایوارډونه شیلډونه او سندونه هم ورکولی شي. د دې دستوري په اخیری برخه کې د موسیقۍ بند بنا هم وشوه چې ورکې د لاهور مشهورو میرمنو هنرمندانو ملایکا خان او ځینې نورو فنکارانو په سټیج د خپل فن څرګندونه وکړه او داسې دا په زړه پورې دستوره د شپې 11 بجې پای ته ورسېده. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सहर तनवीर और मैं इस टाइम खड़ी हूँ कदाफ़ी स्टेडियम में। यहाँ पे एक मल्टी मीडिया अवार्ड शो हो रहा है। ये ऐसा अवार्ड शो है यहाँ पे आपको छोटे बड़े सिंगर्स को गाने का मौका मिलता है और यहाँ पे पुराने जो हमारे फ़नकार लोग हैं उनको मिलने का, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का बड़ा एक अहम मौका मिलता है और मैं इसलिए तहे दिल से मल्टी मीडिया अवार्ड शो की शुक्रगुज़ार हूँ और जिन्होंने हम जैसे लोगों को भी मौका दिया यहाँ पे आने का, अपनी फनकारी दिखाने का, तो बहुत शुक्रिया मल्टी मीडिया अवार्ड, थैंक यू सो मच। تدخلوا نزرغنا خست باغنا